زموږ د زړګي وینستا زموږ په زړو کې مینستا یې د سترګو تور زموږ د زړونو سرمشره شیخ هبت الله زموږ د غاړې دا به ان شاء الله العزیز په افغانستان باندې بیا یو کافر هم زړه نشي کې چې دوی به نظامي عملیات کوي خو لیکن و د فتنې او د تبلیغاتو عملیات وکړي دلته به فتنه‌انګیزي کوي دلته به د حکومت او د رعیت ترمنځ فاصله پیدا کړي دلته به داسې موضوعات راپورته کړي چې په هغه کې اختلاف راشي خود د حکومت په بدنه کې به یو بل داسې سره برابر کړي یو پر یو انتقاد کوي بل به پر بل انتقاد کوي چې دا بدنه سره کمزوري شي اختلاف سره راشي د دغه اختلاف په نتیجه کې به امارت ته منځ ځي بس ختمې شي او که وحدت پر ځای و علماو حکومت مابینځ کې فاصله ختمه شوه هغه څوک چې د فاصلې کوشش کوي د هغې کنټرول وشي او د حکومت او د رعیت ترمنځ فاصله ختمه شوه هغه څوک چې د فاصلې کوشش کوي هغه ختم شي نن په تبلیغاتو کې هم دا کوشش دی امارت په سپکو الفاظو یادوي بدې خبرې پسې کوي ولې پسې کوي سخته ناروا خبره ده مطبوعات روان دي په افغانستان کې زما ملک دی زما نظام دی زه خپلواک یم مستقل یم تاسو زه پوښتنه وکړم تاسو په دې خوښ یاست چې زه پر خپله رایه وچلېږم که پر دې خوښ یاست چې د بل په اشاره وچلېږم په خپله رایه نن افغانستان پر خپله مستقله رایه روان دی د الله جل جلاله یو عظیم فضل و احسان مستقل د بل په اشاره کار نه کوي سترګو تور زموږ د زړونو سرمشره شیخ هبت الله زموږ د غاړې هاریتا شیخ هبت الله ویاړ او افتخار